هیواد د ترقۍ او پرمختګ په درشل کې تازه د لسو سترو پروژو د پیل خبر ورکړ. نور جزئیات همدلته ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. سرپرست حکومت د هیواد په لویو لارو کې د شپږو سړکونو له جوړېدو خبر ورکوي. د سرپرست حکومت ویان زیاتوي دغه پروژې به په راتلونکي 2 کلونو کې بشپړې شي او ورسره به د ترانسپورتي موټرو لپاره ډېرې اسانتیاوې برابرې شي. نوموړی وایي چې د واخان بدخشان سړک، د کابل هرات سړک او د پکتیا لوګر بادغیس هرات سړکونه د جوړولو له مهمو پروژو دي چې کارونه یې روان دي. د سوداګرۍ او پانګونې خونه بیا وایي د افغانستان اوسنۍ لوی لارې د وخت غوښتنو ته په کتو معیاري نه دي او په وینا یې که چیرې دغه لوی لارې په معیاري ډول جوړې شي نو د هیواد اقتصاد او سوداګري به هم ورسره وده وکړي. له ملتیا مو ډېره مننه.